رولینګ پارټي وو کنه دي او دا یو حقیقت دی چې 95% دا ذهن دا کوم تاسو لکه سیمې د دې بیکګراوند چې کوم دی دا ذهن په مدرسو کې جوړېږي موږ ته پته ده ټولو ته پته ده موږ یې بخښنې تولیږو سوال کې موږ دا صورت حال نه دا مدرسو کې د داسې قسمه مایند جوړولو مخنیوي لپاره زموږ لکه د تاسو کوېسچن کې مختلف بیانان دي څه داسې پالیسي کېدای شي ځکه چې موږ ته پته ده 50 لکه ما ته پته ده چې پلانکې مدرسه کې لاندې خانه کې هغوی ټرېننګ کیمپ هم جوړ کړی لکه مردان کې دا څه ډلې دي چې کوم ځای کې اوس لکه را روان دي دا پوره لکه داسې څه راته کېره تعلیق چې کوم ځای ریټ شوی دی دلته 50 کې ما ته پته ده چې کوم ځای ریټ شوی مدرسې دا جومات د کمرې دی دغه کړی دی یو سړو کې لږ مخکې شو دغه او مغه امام ولا خپل یا مدرسې ولا پناه ورکړي مې چې داسې شو دغه ډېره توجه یا پالیسي چېرې چې هغه چې په خپل مثالونه راکړي به ما ته ډېره پالیسي نه وایي چې دا پالیسي ده دا په خپل وایي چې او راځو کې شی وو او یو انګار کې ټیک شو نو چې په خپل دی وایي چې دا د دوه ځینو کې شی وو ځکه او دا تاسو ځکه پته چې دا ستاسو یې گاوند به میا نو ځکه ته خبرې ډېرو ځینو کې دا دوه پتا کا سره روانه او ما خو د دې چې ټول هغه ځای باندې به سړي ورځي چې څوک ورته اطلاع وکړي اوس خلک اطلاع کوي او تا په انګار کې چې کارونه ورغلي دي نو په چا اطلاع کړې ده که نه او دوی ورغلي دي او تا خانه هم نیولې ده او خلک هم نیولي دي او نصاب کې لکه غوږونه هم نیولي دي او ګوره داسې چل وي چې اوس په وزیرستان کې زما ښه دلته یو کس به همداسې وي چې هغه به د دې نه انکار کوي چې ټولو کې لوی ګروپ د دهشتګردو چې دی دا د حقاني صاحب په مدرسه کې ناست دی شته داسې څوک چې د دې نه انکار خو په هغه مدرسه کې د ناست دی نو ودې وایي چې ټولو کې لوی ګروپ هلته ناست دی او که نه د فیسبوک او د تعجب او ټولو لیډرشپ په هغې مدرسه کې دی او که په هغه مدرسه کې نه دی خو که په هغه مدرسه باندې یا حکومت پاکستان ورسي او یا په بل څوک ورسي د هغې چې به کوم ریاکشن کېږي نو دا خو هېڅ صاحب دې مونږ ته ووایي چې د هغې به څه ریاکشن خبره دا ده چې دا جنګ اور جنګ دی ما نه دا داسې ده بل جنګ نه دی وخت هغې لکه وخت راشي څنګه ستاسو چې